د پښتونخوا د ګلونو ښار پېښور سپرینګ کارنیول هوټل کې د وزیر محمد ګل خان پښتو اکیډمۍ او د صابر رڼا ملګري تحریک د سوري لاندې د پښتنو د لوی قامي قهرمان حاجي میرویس خان هوتک بابا په یاد کې یو لوی سیمینار وشو. په دغه سیمینار کې د پښتونخوا او بهر ملکی لوی لیکوالانو، شاعرانو او قامي مشرانو هم شرکت وکړو. د دې سیمینار صدارت ډاکټر عباسین یوسفزي کولو او د کوربه په حیث سید صابر شاه صابر موجود وو. د سیمینار د نظامت چارې ظفر علي ناز او سید عباس شاه عابد ترسره کړې. په سټیج مشرانو مېلمنو کې د لرې او برې پښتونخوا د نوموړي لیکوالان لایقزاده لایق، بختروان عمر خیل، محترمه یلده بازوان، جمیل کاچوخیل، حاجي میرویس خان چکنوري، امان الله نصرت، د افغان کنسل خانې سکتر عبدالباری رحمانی، نثار مومند، ډاکټر عارف کاظمی، محترم فاروقی صاحب او د خدای بخښلي لیکوال مالک افریدي فرزند ریحان افریدی موجود وو. د دې سیمینار باقاعده آغاز مولانا فضل مولا ترکی د تلاوت کلام پاک د مبارکو آیتونو نه وکړه. لا اقسم بهذا البلد د پروګرام په شروع کې سید صابر شاه صابر د دې سیمینار اغراض او مقاصد بیان کړل. په سیمینار کې د نوموړو محققینو، لیکوالانو او شاعرانو د میرویس بابا په شخصیت کار و زیار مقالې او نظمونه وورول. په هغو کې ډاکټر نورالامین یوسفزی، ایمل صابر، ډاکټر عرفان خټک، استاد فضل مولا ترکی، پروفیسر زر محمد سنگر، پروفیسر زریاب یوسفزی، ډاکټر قاضي حنیف الله حنیف، ظفر علي ناز، استاد نصرت، عبدالله ظهیر، فضل نعیم او میرویس چکنوري. د دغه سیمینار په حق کې چې کومو نوموړو ادیبانو خپل پیغامونه رالیږلي وو هغه هم په دغه غونډه کې واورولی شول. په دوی کې استاد حبیب الله رفیع، نوموړی محقق پوهان اسماعیل یون، محترم اسحاق گیلانی، د امریکې نه ګل لخت سدوزی او د یورپ نه اجمل اټک یوسفزی موجود وو. عباسین یوسفزي د صابر شاه صابر په حواله وویل چې واقعي چې دوی ډیر زیار او مهنت کوي او دغه شان ستر پروګرامونه کوي. په دې موقع عباسین یوسفزي انګازي ټي وي ته په خپلو خبرو کې وویل نن د صابر د رڼا ملګري او د وزیر محمد ګل خان مومند اکیډمۍ لخوا ډېره ښکلې غونډه را جوړه شوې ده او په دې غونډه کې د ډېر ستر نیکه میرویس نیکه په یاد کې غونډه ده. په دې ځمکه باندې د میرویس نیکه په درناوي کې هیڅ غونډه نه ده شوې تر اوسه او دا کمال د سید صابر شاه صابر باچاجي دی چې هغه تل په خپله خرچه باندې غونډې کوي او د ملګرو ملاتړ ورسره کیږي. خو دا ده چې هغه اراده لري په ښه او په هر حال کې هغه کول غواړي. نو په دې حالاتو کې چې د کرونا یره هم ده خو د یسوپیز سره هغه دا غونډه را جوړه کړه او وایي چې په هر حال کې دی دا به کوو. نو میرویس نیکه زموږ یو داسې نیکه و چې هغه په قندهار کې د ایران د حکومت خلاف په هغه وخت کې چې کوم حکومت و ګورګین گورنر و د قندهار د هغه خلاف یې خپل خلک را پارولی و. هغوی یې په دې متفق کړي وو چې موږ به دا خپله خاوره ازادو. بله دا ده چې ګورګین ډېر ظالم و، ډېر چالباز و، خلکو له تکلیفونه ورکول، خلک یې په عذاب کې ساتل. نو چې کله میرویس نیکه حج له لاړو نو هلته د عالمانو په مشوره باندې یو فتوی د هغوی نه راوړه او بیا خپل خلک کېنول او خپلو خلکو ته ټولو ته ووایي چې یاره دی چې دا څه کوي نو دا غیر اسلامي کار دی. د هغه نه یې هغه خپل وطن آزاد کو. څو ځله د هغه وخت شاه حسین بادشاه حملې هم وکړې او کوشش یې وکړو چې د دوی نه بیا قندهار حاصل کړي. خو دوی د قندهار واغستو او د هغې نه پسې د هغې بریدونه تر ډېره لرې پورې خواره کړه. نو زه ګڼم چې میرویس نیکه چې دی دا زموږ د تاریخ یو داسې شخصیت دی چا چې د قامولۍ بنیادونه مضبوط کړي دي، چا چې پښتنو له شعور ورکړی دی، چا چې نه یوازې سیاسي شعور ورکړی بلکې سماجي شعور یې ورکړی دی او پښتانه چې دي د دوی د کورنۍ ټول احسانونه ډېر مني.
د نازو انا د شاعرۍ څوک چې د مور بیبي وه او د زوی محمد هوتک کارنامه چې هغه مطلب دا دی د پښتو هغه کتاب چې ډېر نایابه دی پټه خزانه او ډېر ناویاته کتاب دی او ډېر قیمتي کتاب دی د هغه کتاب راټولول او د هغې لیکل نو د دوی د کورنۍ په پښتون ولس باندې په سیاسي توګه هم ډېر اثر دی په ادبي هم دی په سماجي هم دی په اخلاقي هم دی او په تاریخ کې د دوی نامې تل تر تله روښانه دي نو الله دې دغسې ملګري را پیدا کړي چې د داسې باباګانو ستاینې وکړي مننې وکړي او درناوی وکړي جمیل کاچوخیل وویل چې د صابر شاه د همت طاهران یم چې دوی لګیا دي او خپل اتلان ژوندي ساتي او د هغوی په کار او زیار لوی پروګرامونه خپلو پښتنو ته وړاندې کوي دا خبرې دوی انګازي ټي وي ته څه په دې ډول وکړې دا کومه غونډه را جوړه شوې ده نو تاسو خو یقین وکړئ چې زه خو د پیر صاحب برساش د استمنا ته د دم ته د هغو د هلې ځلې ته اریان شم مزیم چې دې د نظره نه شي ځکه چې کم خلک خپل اتلان ورکوي خپل تاریخ ورکوي هغه قومونه تاریخ په خپله ورکوي دا زموږ یو داسې رور دی چې خدای تعالی په دوی کې دا جذبه ورته ولیده چې دی د خپلو مشرانو د خپلو اتلانو او د هغو په خدماتو باندې رڼا ورته مونږ پکې هم ډېر څه زده کړو ډېر څه پکې زده کړو مونږ یې په خپله وپېژنو او دا د هر چا د وس کار نه دی الله دې دوی له نور توفیق ورکړي بله دا خبره ده چې که په افغانستان کې پښتانه دي که په پاکستان کې پښتانه دي زموږ په منځ کې هغه برید منو خو زموږ ډي ان اے یو ده زموږ ورورولي ده زموږ بایچاره ده نو که د هغې پښتونخوا نیکو دی نو زما نیکو دی که دې پښتونخوا نیکو دی نو د هغوی نیکو دی مشران او واړو دا د هر چا په شریکه نو الله پاک دې دوی له نور توفیق ورکړي نور دې ول تعاون ورکړي موږ چې دونه د هغې ملکڼ نه دومره رالو نو دا د دوی مینه ده د دوی محبت دی او د دوی هغه منډه تړله ده چې موږ په دې مجبور کړي چې موږ دې راشو او د دوی په پروګرام کې دې شرکت وکړو ډېره مننه سید شهزاد باچا هم انګازي ټي وي سره خپل تاثرات څه بیان کړل بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الله بحمده سبحان الله العظیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیه صبر صاحب تاسو یو جهان مننه جی تاسو ته پته ده چې دا نن په د ښکلي حال کې دا کوم سیمینار کیږي د حاجي میرویس نیکه بابا په باره کې نو د دې نه یقینا چې تاسو خو صحافیان او موږ چې کوم لیکوال یو د دې د اهمیت د دوی د مقام نه خبر یو خو هغه خلک چې هغه د ادب او دغه سره هم تعلق ساتي خو ډېر داسې چې هغې هم شاعران هم دي لیکوال هم دي پښتانه هم دي خو هغې هم د ډېر زموږ اتلان دي مشران دي چې د هغې نه دي خبر نو دا نننی چې کوم سیمینار دی د حاجي میرویس نیکه هوتک بابا د هغې په باره کې دی او تاسو ته معلومه ده چې دې نه مخکې کوم سیمینارونه شوي دي د صابر د رڼا ملګري تحریک د سید صابر شاه صابر صاحب د هغې په مشرۍ کې زموږ چې دا څومره تحریک دا ملګري دي د دوی د بندوبست لاندې دا سیمینارونه کیږي او یقینا ډېرو سترو شخصیاتو نو دا یو ښه سلسله ده او زه به دا ووایم چې ډېر خلک اوس دلته په حال کې زما یو صحافي ورور او ډېر تکړه صحافي هغه زما نه تپوس وکړو چې بچجي صاحب دا میرویس نیکه چې دی نو دا زموږ نیکه دی خو د دې په باره کې د دې څه کتابونه دغه نو زه حیران شوم چې دومره دغه خلک چې هغه ډېر پوهه خلک دي د دې فیلډ خلک دي او هغې د دې څه نه خبره دي نو په کار دي موږ دا سیمینارونه که کېږي څه کېږي د دې خاص مقصد دا دی چې موږ د خپلو مشرانو د خپلو اتلانو د هغې نه خبر شو او صبر صاحب که موږ داسې د خپلو مشرانو نه خبرېږو نو یقینا چې هغه نور خلک به ترې څه خبرېږي نو دا اتلان دا نن چې کوم شخصیت باره کې دا سیمینار کیږي د دې مقصد دا دی چې دلته دا کوم خلک ناسي دی کې ستاسو غوندې صحافیان دی کې لیکوال دی کې هر ځای نه جرنلسټان او دغه دا ټول راځي نو هغې به دا اواز چې دی دا به د خپلې کیمرې په ذریعه د خپلو چینلو په ذریعه د خپلو اخبارونو په ذریعه دا خلکو ته ورسوي او هغه خلکو ته چې هغې ته به دا پته نه وي چې یاره زموږ مسلمانانو په دنیا په کومو ملکونو او څومره حکمرانۍ کړي دي او بیا پښتنو زموږ کم هغه ستر شخصیات دي چې هغې په ځای په ځای هغې څومره لوی مقام دا کړی دی موږ د لر او بر پښتون چې وایو دا ځینې خلکو چې په افغانستان کې دا کړي
مسلمان او بیا پښتون چې هغه په کم ملک کې دا کړي، که هغه په هندوستان کې، که هغه په افغانستان کې، هغه په پاکستان کې، که په بل ځای کې، ټول زمونږ مشران دي، زمونږ اتلان دي. نو هغې چې کومې هلې ځلې کړي دي، یقینا چې هغه دا نن چې سیمینار کېږي هغې نشته دی. داسې څومره کلونه تېر شوي هغه شوي، خو دا خلک یادوي. ولې یادوي؟ هغې چې کومه سپېڅلې هلې ځلې کړي دي د ملک او قام دپاره، د خلکو دپاره، د خلکو د بیدارۍ دپاره، د مسلمانانو د بیدارۍ دپاره، د هغې د ودې دپاره، د پښتنو د بیدارۍ دپاره، د هغې د ترقۍ دپاره، د هغې د خوشحالۍ دپاره کومې سختې تکلیفونه برداشت کړي دي، کوم کارنامې کړي دي. او یقینا دا خبره ده چې زموږ د اتلان دي دا داسې وړه شخصیات نه دي. نن به تاسو په خپل وګورئ چې د میرویس نیکه باره کې چې موږ دا مشران کم معلومات موږ ته راکړي، نو ډېر خلک دي هغه به ته په خوله شي چې وره دومره عظیم، دومره ستر شخصیات او موږ د دې هغې خبر نه یو. نو دا څومره داسې دارنګې سیمینار چې کېږي، زه دا وایم که هغه زموږ د صابر د رڼا ملګري تحریک سید صابر شاه صاحب که هغې دغه دي، که زموږ نور دغه دي هغې دا کوي، دا د ډېرې ستاینې وړ دي. او باید چې موږ دا شخصیات که موږ ته خپل زلمی کول خبر نکو، نو اخر څوک به ته خبرای. او دا زلمی کول چې دی دا به که موږ داسې یو چې په نورو په اغیارو په دغه باندې موږ فخر کوو چې په جرمني کې او په فرانس کې او په امریکا کې دا او په برطانیه کې دا ټیک شو، یو معلوماتو حده پورې. خو نه، موږ لا د خپلو اتلانو نه، د خپلو هیروز، د خپلو مشرانو د هغې نه ځان خبرول دي. او یوازې هغه خبرول دا دی چې کله ته خبر شو نو هغه بیا د ځان لا د لارې روڼو مشال ګرځول دي او خپلو کشرانو ته ویل دي چې زموږ دا اتلان، زموږ دا هیروز، زموږ دا مشران چې دي دوی نشته دی، د دوی څونه کلونه شوي دي هغه نشته دی. خو نن هم هغې د خپل همت، د هغې د خپل د مړانې، د خپل د بهادرۍ، د خپل د ستر شخصیت او د سپېڅلو هلو ځلو په برکت باندې هغه نن هم ژوندي دي. نو باید چې موږ د ځان دپاره د لارې روڼ مشال وګرځو. او زه بیا هم وایم چې دارنګې سیمینارونه چې دي دا کول پکار دي. او ستاسو هم په دې کې ډېر اهم کردار دی. کوم ځای کې چې سیمینار کېږي، یقینا سیمینار کېږي، کوم داسې ادبي هلې ځلې کېږي، په هغې کې ستاسو چینل تاسو هم د نورو چینلو سره هم تاسو په دې کې موجود یې. زما په خیال چې تاسو د خپلې برخې ښایسته کردار، زړه پورې کردار ترسره کوئ. الله دې د اجر درکړي او الله دې وکړي چې موږ ټول دا بیدار شو او دارنګې موږ خپل اتلان چې دي هغه موږ وستایو، ونازو. نو سبا به که موږ هم داسې څه کارنامې وکړو نو راتلونکي نسلونه به زموږ ستاینه کوي، زموږ نه به کوي. ستاسو باختروال عمر خیل وویل چې دا یوه ډېره لویه غونډه ده د میرویس بابا په حواله چې وشوه. دوی وویل چې په داسې پروګرامونو کې خلک د خپلو اتلانو د ژوند او کار نه خبرېږي. دوی هم انګازې ټي وي سره خپلو خبرو کې څه دارنګې وینا وکړه. ډېره مننه عابد سمر صاحب، ستاسو د ټلویزیون د انګازې ټلویزیون یو جهان مننه. تاسو هر وخت خپل ولس ته، خپل قام ته داسې درانه پروګرامونه ورسوئ او خپل بچي، خپل زلمی کل د داسې لوی خبرونه خبر ساتئ. د نننۍ پروګرام لکه څنګه چې معلومه ده د صابر د رڼا ملګرو لخوا او د وزیر محمد ګل خان اکیډمۍ لخوا د ډېره لویه غونډه را جوړه شوې ده او د ستر نیکه میرویس نیکه په هکله ده. نو د ټول نه لویه خبره خو دا ده چې یو زموږ یو پوره ولس د خپلو مشرانو نه، د خپلو اتلانو نه، د خپلو هیروګانو نه خبره پاتې دي. نو ټول نه لویه خبره خو دا ده چې زموږ دغه مشرانو په خپل ژوند کې څه کړي دي، داسې څه لارې چارې، داسې څه لارې ټاکلي دي، داسې څه سټریټجي هغوی خپله کړې ده چې په ولسونو باندې حکومتونو هم کړي دي او هغه قایم هم ساتلي دي او خلک یې ستاینه هم کوي. موږ د مشرانو او دغه شان نور مشران یا داسې پروګرامونه د په نن په حواله چې کېږي په کار ده باید چې موږ د خپلو ټولو اتلانو نه، میرویس نیکه، ملک احمد خان نه، د احمد شاه ابدالي، زموږ کالو خان، باکو خان، که زموږ علمي دي که سیاسي دي، که د عزیرګل مولانا، د باچا خان پورې چې دا څومره سترې هستۍ دي په دې پښتنو کې پاتې شوي دي. او زموږ د بده مرغه ته که د لر پښتانه دي او که د بر پښتانه دي خو اکثر ته نه خبره پاتې دي. نو بیا د وخت تقاضا دا ده چې زلمی کل، راتلونکی نسل او کم ژوندي د عصر حاضر کم پښتانه چې دي دوی دې د خپلو دغې مشرانو د ټاکنو نه، د تګلارو نه باقاعده خبرې او د هغوی په سنتو دې عمل وکړي شي چې پښتانه یو ځل بیا خپل ښایسته او روڼ مخ ولس ته وښیي. لایق زاده لایق وویل چې دا یو لوی کار دی چې دوی
خبرې کوي په دې سیمینارونو کې را روان نسل ته د خپلو مشرانو یادګیرنه کیږي او د هغوی د کار او زیار نه دوی هم خبرېږي. دوی انګازي ټي وي ته صدارنګې وویل. ما خو دا خیال دی چې دا احساس چې نن په پښتنو کې رابیدار شوی دی چې هغه د خپلو اتلانو ورځې لمانځي یا ننني قام ته، ننني ولس ته، نننو زلمو ته دغه شعور ورکوي چې د دې پښتو د ودې دپاره، د دې قام د ژوند کولو دپاره ډېرو مشرانو کار کړی دی. او که فرض کړه موږ دغه اتلان یا دغه مشران هیر کړو نو بیا خو داسې شوه لکه چې د یوې خبرې بنیاد نه وي. دا بنیاد دپاره، د هغه ځان پېژندنې دپاره دا ضروري ده چې زمونږ دې کشرانو ته دا پته ولګي چې دغه مشران چې وو دې خلکو میرویس نیکه چې دی هغه ته خلک نیکه چې دی په پښتو کې خلک ډېر کمو خلکو ته وایي او چاته چې ته نیکه ووایې مطلب دا دی چې د هغه احترام ډېر زیات دی. آج څومره مبارزې کړي دي که فرق زه په دغه خبرو کې ځکه نه ځم چې هغه که فرق د علي تشهیر یا نور څه دي، دا خبرې بیا زما چې کوم اتل دی هغه متنازعه کوي. زه به دا ووایم چې هغه د پښتو دپاره یا د پښتنو دپاره کومه مبارزه کړې ده، کوم کار یې کړی دی. نن چې د رڼا ملګري صابر شاه صاحب خلکو ته دغه یادونه کوي، دغه خبر ورته کوي چې تاسو باید دغه خلک وپېژنئ. که فرق تاسو دا ونه پېژنئ نو بیا پوه شئ چې تاسو ماضي هېره شوه او د کم قام نه چې ماضي هېره شي هغه ورک شي. او د پښتنو ورکېده چې دي که فرض کړه موږ په دې ټوله نړۍ کې یا موږ وګورو په هند کې یا په دې پاکستان کې دننه چې کومو خلکو پښتو هېره کړې ده نو که فرق هغه د ټول هند پښتانه دي، مختلف قامونه دي، خو هغوی ته موږ پښتانه نه شو ویلی، یا نیازیان دي موږ هغوی ته پښتانه نه شو ویلی. وجه دا ده چې زموږ د یو بل سره د رابطې د تعلق هغه بنیاد چې دی هغه ژبه ده. زه دا وایم چې صابر شاه صاحب او هغه ملګري دا لوی کار کوي، دا سره چې همکار دي دا لوی کار په دې بنیاد باندې کوي چې یو تحریک دی، یو خبره ده او خبره خلکو ته رسول لازمي ده. زه ډېر مطمئن یم، ډېر خوشحاله یم چې په داسې خاص خلکو باندې خبرې کېږي، کشران خبرېږي، بیا په محفلونو کې خبرې کېږي، بیا دوه کسان کېني چې هلکه یو سیمینار شی او هغه د نیکه باره کې نو دغه رنګ به دا مشران په خلکو پېژندلی کېږي او چې زموږ مشران وپېژندلی شي نو موږ به وپېژندلی شو. او که موږ نامومن زموږ چې کوم د یهودي قوتونه دي د هغوی کوشش دا چې موږ ماضي ورکه کړي. نو ماضي ورکېدل چې دي د قام ورکېدلي خدای مکه خدای مکه چې موږ خپل مشران هېر نه شي. ډېر تشکر. صابر شاه صابر هم انګازي ټي وي سره په خپلو خبرو کې د راغلو مېلمنو شکریه ادا کړه او دغه شان خپلې خبرې مخ په وړاندې بوتلې. زما په خیال چې د نن د زیاته د خوشحالۍ ورځ زما دپاره بله نشته او دا د افغان کونسلیټ ملګري هم راغلي دي، ما سره د پښتو په جذبه ولاړې دي. اگر چې ما سره دوی څه مالي مرسته نه ده کړې، دا به حقیقت وي، خو د دوی ذهني مرسته، د دوی فکري مرسته او د دوی علمي او ادبي مرسته ما سره همیشه وي او زه د دوی مننه کوم. دا د پښتنو په لوی نیکه میرویس بابا د پښتونخوا په خاوره کې ړومبی لوی سیمینار دی او دا نن زما دپاره د ډېره خوشحالۍ ورځ ده چې 2 میاشتې 3 میاشتې کوم سیمینار ته ما کار کړی د صابر د رڼا ملګري تحریک او د وزیر محمد ګل خان پښتو اکیډمۍ نن هغه ورځ راغلی، ډېر لوی لوی خلک راغلي دي. زما په خیال دا د پښتونخوا یو لوی هوټل دی او دارنګ هوټلو کې د پښتو سیمینارونه کیږي. دا سیمینارونه خو د افغانستان او د پاکستان د دولت کارو چې کړی وي مونږ په دې غریبۍ کې کوو. زه دوی ته خواست کوم چې دا زمونږ کوم نیکونه دي په کار دا ده چې دا پاتې نیکونه زمونږ دی یاد کړي او په کار دا ده چې دا کم نیکونه زمونږ پاتې دي چې دی دا سیمینارونه را جوړ کړي. په شیرشاه سوري باندې زما اراده ده او خصوصا په جمال الدین افغاني مې اراده ده مستقبل کې. نو زه د پښتنو ته خواست کوم چې زما شا مضبوطه کړي چې دا خپل اتلان مونږ یاد کړو. د افغان کونسل خانې سکرټر عبدالباری رحماني صاحب هم انګازي ټي وي سره په خپلو خبرو کې صدا رنګي وینا وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالباری رحماني یم او نن چې دې سیمینار ته او د تاریخي سیمینار ته صابر صاحب په مشهور پاچا صاحب دی دعوت کړي. دا ډېر یو تاریخي سیمینار دی، ډېر خوشحاله یم
دا نه تنها چې تنها د دې خوا پښتنو او د هر ځای پښتانه چې هر ځای دي د تاریخي چې میرویس خان نیکه، میرویس خان، میرویس بابا، حاجي میرویس خان نیکه چې مختلفو نومونه یاد شوي دي چې هغه تاریخ په ټول دنیا او ټول نړۍ ته خصوصا اسیا مینات ته ګواه دی. نو د دې په هکله باندې د سیمینار جوړ کړی دی. نو موږ هم ډېر خوشحاله یو دې سیمینار کې مشترک کړی دی او انشاءالله په آینده کې به هم دوی سره په دې سیمینار کې او دا فرهنګي سیمینار چې دا کلچر که د هخوا دي که د دې خوا دي که هر ځای پښتنو یو کلچر دی یو دپاره ډېر افتخاري سیمینار دی او موږ سره مل یو سره همکاره به انشاءالله. حاجی میرویس خان چکنوري صاحب وویل چې میرویس خان بابا ډېر لوی شخصیت و. د هغه کار او زیار باندې چې نن کوم سیمینار کیږي دا یو ډېر ښه کار دی چې خپل مشاهیر پکې یاد پاتې شي. انګازي ټي وي سره دوی خپله خبره صدارنګې زیاته کړه. میرویس چکنوري د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکنور کلي یم. نن ورځ کومه غونډه چې ده ډېره لویه غونډه ده، درنه غونډه ده او په یو ډېر دروند او لوی شخصیت باندې دا غونډه روانه ده. او دا غونډه مخکې ما عرض وکړه چې دا د یو 10 کلن تسلسل یوه حلقه ده او د هغې زنځیر یوه کړۍ ده چې دا سیمینارونه او دا غونډې په نومیالیو باندې د افغانستان په نومیالیو باندې په ننګیالیو باندې د پګړیو او د دستار په شخصیاتو باندې کیږي او زمونږ په اتلانو باندې زمونږ په مشاهیرو باندې په رجالو باندې او په اهل قلم اهل ادب او په لیکوالانو باندې دا غونډې روانې دي او زمونږ په تیرو او اوسنیو په وفات شویو په ژوندیو مشرانو باندې دا غونډې او دا نمانځ غونډې کیږي. نو دا د هغې یوه کړۍ او یوه حلقه ده. نو میرویس خان نیکه خو یو مشهور شخصیت دی، ډېر لوی شخصیت دی او هغه په دې سیمه کې د هغه نوم او نښان ډېر مشهور او د ډېر غټ حکمت خاوند و، د بصیرت خاوند و، د فکر خاوند و او کوم کار چې هغه کړی دی یو ډېر سوپر پاور دی، په ډېر حکمت سره شکست ورکړی دی. نو دا مسالې د صابر شاه صابر صاحب په فکر په هلو ځلو او د هغه د ملګرو د صابر د رڼا ملګرو په دغه باندې دا غونډې کیږي. نو دا یو بهترینه غونډه ده چې دې نه زموږ ځوانان خبر شي، میرویس خان نیکه وپېژني، خپل نور نومیالي وپېژني. دا غونډې ډېر اهمې دي او ژوندي قومونه خپل رجال یادوي، خپل مشاهیر، خپل علما کرام، روحانیون. نو دا په نن ورځ باندې نن ورځ دا غونډه چې ده د میرویس خان په نیکه باندې ده او دا به انشاءالله د دنیا مختلف تلویزیونونو کې هم دا ښکاره شي. نو خدای دې وکړي چې دا غونډه کامیابه شي او کوم کسان چې راتلونکي دي چې په خیر راورسېږي. السلام علیکم. نورالامین یوسفزي انګازي ټي وي سره په خپلو خبرو کې د دغه سرګرمو په حواله انګازي ټي وي سره زیاته کړه. زمونږ اتلان چې کوم دي، قامي اتلان، زمونږ سیاسي مشران، زمونږ قامي مشران، هغه زمونږ په کریکولم یا نصاب کې نشته. نو زما خیال دی چې شاعري او ادب خو مونږ ټول کوو، خو په مونږ کې هغه خلک ډېر زیات د ستاینې او د قدر وړ دی چې هغه د شاعرانو کتابونو مخکتنې کوي، د هغوی کتابونه چاپ کوي او دې سره سره خپل قامي اتلان ستایي. نو صابر شاه بیا د ډېر زیات قدر او د ستاینې وړ دی چې هغه دا صرف اوس نه بلکې د ډېر زیات کم عمر نه چې هغه وخت کې مونږ هلکانو د هغه وخت نه دا سلسله هغه شروع کړې ده. څه وخت چې زمونږ مشران د برې پښتونخوا نه راغلي وو، د مهاجرت دور، هغه وخت کې ماته یاد دي چې په ځوانۍ کې د چې کوم دی نو حبیب الله رفیع صاحب سره او ډاکټر میرجاور احمد زیار او صمیم صاحب څومره چې زموږ هغه یې ډېر زیات قدرولي دي. نو زما خیال دی چې دې سره دا دی چې زموږ دا ځوانان اوس خو لکه داسې نه که دلته فرض که لږ کسان هم وي، خو چونکې اوس د سوشل میډیا دور دی او د ځمکې تناوونه راښکلي شوي دي، نو دا ټوله دنیا خبرېږي. نن به دا پته ولګي دنیا ته چې ملک میرویس خان څوک و او دې کې خصوصا زمونږ دا بچي چې دي په دې نړیوال کلي کې، په دې ګلوبل ویلیج کې دا بچي رو زمونږ هغه بیانیه هغې نه کټ کېږي او لکه د کټ پتنګ دي. نو دا که هر چا ځان له ونیول نو چې دوی ته دا پته لګي چې د کمترۍ د احساس نه په دې طریقه راوځي چې یاره زما په جړو کې خو داسې خلک پراته دی چې په تش لاس باندې د ایران غوندې سوپر پاور له ماتې ورکړې ده. دا سړی پروت دی چې په هغه کې د ډایلاګ دور صلاحیت و چې خلک په خبرو اترو باندې چې د ځان ته کېنولي دي بادشاهان. نو دا به هله کېږي چې همداسې سرګرمۍ کېږي. نو زه ګڼم چې دا یو ډېره ژوندی سرګرمي ده او خدای پاک دې دا بلا د دنیا نه پاسئ. نو زه په دې صابر شاه کې باچاجي کې دومره صلاحیتونه دي چې زما خیال دی چې د ده زړه ډېر نور هم څه غواړي
نو ان شاء الله چې دا سلسله روانه وي نو دې سره به زمونږ په دې بچو کې خصوصا او زمونږ په ځوانانو کې هغه کې به د خپل کام د خپل ولس سره مینه هم پیدا کیږي او د خپل ژبې سره او دا د کمترۍ چې کوم احساس مونږ کې دشمنانو پیدا کړی دی زمونږ د کام دشمنانو زمونږ د ژبې دشمنانو نو هغه هم په دې طریقه لرې کیږي نو زه خو ډېر زیات خوشحاله یم او ډېر زیات مبارکي وایم باچاجي ته هم د هغې ټولنې ته او کومه ټولنه چې دوی سره بله هم ملګرتیا کوي دغه ټول د ستاینې وړ دي او زه وایم چې د پکار ده چې موږ ټول د دې نه سبق زده کړو په ضلعو په کچ باندې مونږ چې د ضلعو کې په بعضې ضلعو کې زموږ ډېر لوی لوی اتلان مونږ سره پراته دي او هغه خلک نه پیژني دلته کې خلک چې کوم دی نو د بمبئی او د کاټیاواړ او د دې خلک پیژني او د خپلې د ډیوې د کونې لاندې تیاره وي ما یو ځلې ځوانانو ته وی چې ما د حضرت علامه اقبال د پلار سنوم دی نو ورته وله ما د استاد سنوم دی نو ما د شاه منصور د چیني نه دا دیوال چاواله دی نو ورته وله نو مطلب دا دی چې د خپل ژوند جواک د خپل چاپیرچل نه دلته کې زمونږ عالمان هم لکه مولانا غزیرګل صاحب سوره خلک پیژني فقیر اپی سوره خلک پیژني زما خیال دی چې د دا کم کار دی کم زیار دی نو دا ډېر د ستاینې وړ دی موږ ورته مبارکي وایو چې دی دومره مثبت کردار محترم اقبال شاکر ووی چې په داسې غونډو کې د خپلو اتلانو د شخصیت نه خبرېدل لوی کار دی دوی انګازي ټي وي سره په خپلو خبرو کې ووی بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله زه د انګازي ټلویزیون ټولو کتونکو ته ټولو خوښونکو ته ټولو سبسکرایب کوونکو ته سلام وړاندې کوم او دا ډېره د ویاړ او فخر خبره ده چې دا وړې میډیا هاوسز چې کوم دي دوی دومره لوی لوی ایونټس دنیا ته وړاندې کوي پښتنو ته وړاندې کوي نو دا ډېر د ستاینې وړ کار دی دا نننی سیمینار د ډېر لوی پښتون اتل او سیاسي مبارز میرویس نیکه په باره کې دی میرویس نیکه په باره کې د هغوی په ژوند باندې د هغوی په کارنامو باندې په سیمینار کې ډېرې زیاتې خبرې کیږي خو د دې سیمینار په اهمیت چې زه کومه خبره کوم چې د وزیر محمد ګل خان اکیډمي او د صابر د رڼا ملګري دا دوه ارګنایزیشنز د پروګرام په شریکه باندې کوي او دا د وخت ضرورت دی دا وخت پښتنو ته د خپل تاریخ نه خبروالی پکار دی پښتنو سټوډنټانو ته څوک چې په تاریخ کې دلچسپي لري څوک چې په خپل کلتور کې دلچسپي لري څوک چې په خپل سیاسي مبارزو باندې نظر ساتل غواړي نو دا قسمه سیمینارونه کانفرنسونه د هغوی دپاره ډېر زیات ضروري د پښتنو د لر او بر نه ډېر پښتانه مشران شاعران ادیبان د تقریب له راغلي دي دا ډېر ښایسته تقریب کیدونکی دی او دغه د انګازې ټلویزیون په شیشه باندې به تاسو ګورئ هم زما په خیال سره د خپلو اتلانو د ژوند نه خبرېدل د هغوی د کارنامو نه خبرېدل دا وخت د پښتون وګړي که هغه مشر دی او که کشر که سټوډنټ دی او که استاد دی د هغې ضرورت دی او انګازې ټلویزیون دغه کار ډېر په ستره طریقه باندې کوي د پروګرام په آخر کې چې د پښتو ژبې کوم شاعران لیکوالان ادیبان وفات شوي دي د هغو په حق کې د بخښنې دعا وکړه شوه دا و نننی رپورټ چې تاسو ترېنه خبر شوئ ملګرو انګازي ټي وي په یوټیوب سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې لایک کړئ او د خپلو اهمو پروګرامونو نه موږ په واټساپ نمبر خبرولی شئ کې سفریده انګازي ټي وي پېښور